سلام وخت مو پخیر ته ستړي مسئ د نن شپې لنډ او مهم خبرونو ته ښه راغلاست. له دې خبرونو مخکې چې زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. کندهار د کندهار په تختی پل ولسوالۍ کې یو کس نن سهار د خپلې کورنۍ 3 غړي وژلي. یاد کس 2 وړونه او یوه مور وژلي او خپله له سیمې تښتېدلی دی. نورستان د لویدیځ نورستان اوسېدونکو پرېکړه کړې چې په خپله سیمه کې به د دولت وسلوالې مخالفې ډلې پرې نږدې او همداسې به دوی په خپله سیمه کې د بیا رغونې او آبادۍ د چارې ساتنه هم وکړي. بریټانیا د دوشنبې په ورځ وروسته له دې چې د بریټانیا هېواد صدر اعظم او نور چارواکي د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره په لندن کې وکتل او له افغانستان سره یې د 170 میلیونو پونډو په ارزښت بشري مرسته اعلان کړه. د کورنۍ چارو وزارت د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وايي پولیس په کابل کې د ترهګریزو بریدونو تر ټولو خطرناک طالب طرحه نیولې ده. طالبانو امریکا ته خبرداری ورکړې چې د خپلو وتلو نیټه اعلان کړي ترڅو دوی د افغان مذاکرات پیل کړي. دوی ویلي دي چې همدا امریکا ته شرط ایښی دی. ملا برادر د طالبانو سیاسي استازی له چینایي چارواکو سره د سولې د پروسې او د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د اعتماد په رامنځته کولو کې د چین پر همکارۍ خبرې کړې دي. کرکټ افغانستان نن یو ځل بیا خپله لوبه انګلستان ته وبایلله. د یادونې وړ ده چې د یادې لوبې ننداره ولسمشر هم یو څو شېبې له نږدې وکړه. تکواندو د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د هند په جیوان نړیوالو لوبو کې اتلولي وګټله. افغان ټیم په دې لوبو کې د ځوانانو او تنکۍ ځوانانو په مټ د سرو زرو 8 د نکري 6 او د برنزو 4 میډالونه ګټلي دي. او وروستی خبر له چین څخه د واشنګټن او تهران ترمنځ د پوځي شخړې د پیښېدو د اندېښنو په اوج کې د چین حکومت امریکا ته خبرداری ورکړې چې پر ایران د زیات فشار اچولو له میتودونو کار نه اخلي. دا و د نن شپې لنډ او مهم خبرونه. تر بل خبري سرویس ته پرشته تازه رژم تاسو ته ښه وخت. د خدای په امان.